امنیتي ځواکونو د ټابلیټ کا د پیر او پلور کاروباري نیولی. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست هغه کس نیولی دی چې ټابلیټ کا به یې په خلکو پلورل. یاد ریاست زیاتوي له نوموړي سره 350 ټابلیټ کا نیولي چې په لوړه کچه به یې په خلکو پلورل. دغه ریاست له نوموړي سره 1 میل اسلحه هم نیولې او په غیر قانوني ډول به یې په خپل کور کې ساتله. دا یو نفر دی، اصلا د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی، خپلي سکونت یې د لې کابل کې بګرامۍ ولسوالۍ کې دی. دا موږ ته راپور و چې دا کس دلته ټابلیټ کا راوړي په لویه سطح باندې او دلته په دغه کسانو باندې خرڅوي، نو او دغه رقم ورسره اسلحه هم شته. نو بیا موږ پلان ترتیب کوي، دغه کس مو ونیوی چې د دې سره په کور کې 352 دانې ټابلیټ کا وه او 1 میل اسلحه وه او 300 مرمۍ ورسره وې. نو دا کس مو ونیوی او اوس تر تحقیقاتو لاندې. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي رحمان الله نومي کس په خپل جرم اعتراف کړی دی او ډیر ژر به یې دوسیه بشپړه او محکمې ته به ولېږي. قضیه به انشاءالله تحقیقات په نهایي شي دلته، نو بیا به انشاءالله محکمې ته ولېږل شي. رحمان الله د امنیتي ځواکونو له لوري څه ډول ونیول شو؟ هغه د نیولو د قضیې په تړاو داسې وایي. ماسپښین مهال په کور کې وم، غرمه ویده وم، دروازه ټک ټک شوه چې ورته ووتم، دوی سره ښځه پولیس هم وه، مجاهدین او سره چافه ده عملیات تلاشي کړو. څه شی چې لرې ورته راواخله، ورته مې سلا لرم 1 میل او مرمۍ درنده مې خپله ورته راخیستې دي، نوره تلاشي چې وکړه ګولۍ دوی پیدا کړې. سلا مې خپله ورته راخیستې ده، سلا لرم د کور سلا مې ده شخصي. زه کور ته 2 ورځې مخکې چافه راغله د ریاست نه، ما یو د کور مې 1 میل کلشنکوف ده شخصي مې ده او مرمۍ مې دي 400 ډزه شخصي، او داسې کور نشته چې افغانستان کې 1 میل سلا ولندري ځان حفاظت لپاره. رحمان الله په خپل جرم اعتراف کوي او ژمنه کوي چې بیا به په داسې جرم لاس نه پورې کوي. ټابلیټ کا باندې زه مجرم یم بالکل، او سلا خو مې د کور شخصي سلا ده، او که په هغه باندې څوک مجرم وي خواخوار کور 1 میل 2 میل در 1 میل دغه سلا لرم چې سره راوړې ده، مرمۍ دي 15 جاغوري در سره د نسور در سره، دا مې د کور سابقه خپله سلا ده. بس ما سره د مجاهدینو په خاطر هم باید عدالت وشي، انصاف وشي. دا ځل مې د خوښه کې په ضمانت کفاره کمتۍ په ټول عمر عمله خطا کار وکړم، په ټول عمر.